د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر بایډن د افغانستان جګړې ختمولو او امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې ولسمشر جو بایډن د افغانستان د جګړې ختمولو او د امریکایي ځواکونو خپلو کورونو ستنولو ته ژمن دی. دا څرګندونې نوموړي پرون یکشنبې له MBC تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. بلینکن زیاته کړې ولسمشر جو بایډن د دې جګړې ختمولو او د کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدي چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل شي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالات په نښه کوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې افغانستان خوشي کړي. تر اوسه جو بایډن له افغانستانه د ځواکونو ایستلو پاتې کېدو په اړه غوسه پرېکړه نه ده کړې، خو د سپینې ماڼۍ ویان 2 ورځې مخکې وویل چې بایډن به د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. Get out of our country as soon as possible under the agreement, because in the long war of 20 years both sides have suffered a lot. It is now imperative that the agreement reached by the parties be implemented. God willing. طالبانو په خپلو وروستیو اعلامیو کې ویلي که بهرني عسکر په ټاکلې نیټه ونه وتل نو دوی به یو ځل بیا پر وړاندې سخته جګړه پیل کړي.